بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو ملګری آباد خان افریدي مخاطب یم د ابوظبي په ښار کورنیش په غاړه راغلي دي ملګري ټولو بنډار جوړ کړی دی راجمع دي نن په 2022 د 2 دسمبر په نیټې باندې د متحده عرب اماراتو په ازادي ورځ ده. نن د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه ادا کوو. موږ سره ناس ملګری عرفان استاذ دی، پیدا استاذ دی، شعور استاذ دی او نور نواز افریدي دی. د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوم او ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دې ټولو په وینا باندې زمونږ د ګران قدرمن مشر شاعر رسملي خان تصور صاحب یو کلام دی، هغه درته وړاندې کومه. امید دی چې د ټولو ملګرو به خوښ شي. لیوني مې شي خیالونه کله کله چې رایاد شي تیر وختونه کله کله. لیوني مې شي خیالونه کله کله چې رایاد شي تیر وختونه کله کله. اشنا لږ نصیحت کوه بڼو ته، اشنا لږ نصیحت کوه د بڼو ته راته جوړ شي تربرونه کله کله. اشنا لږ نصیحت کوه بڼو ته راته جوړ ترې شي تربرونه کله کله. هر مقام راته سور اور شي سودایي شم چې په ما راشي غمونه کله کله. غم او فکر مې دی ډېر عمر مې کم دی، غم او فکر مې دی ډېر عمر مې کم دی. کړم په دې وجه سوچونه کله کله. تصور مې چې میلمه شي ستا په یاد کې، تصور مې چې میلمه شي ستا په یاد کې رانه وتښتي خوبونه کله کله. هېڅ ګرم نه یم که مې اوښکې په مخ راغلې، هېڅ ګرم نه یم که مې اوښکې په مخ راغلې. راته ډېر شي منزلونه کله کله. تصور ځکه صفت کوي د بوړې، تصور ځکه صفت کوي د بوړې چې کوي پکې سیلونه کله کله. امید دی چې ادبي رنګونو په لاره د ټولو اوریدونکو ملګرو پښتنو به دا کلام خوښ شوی. او د آخر کې زه اجازت غواړم د کیمرامین شابید افریدي سره او ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. والسلام.